السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. این جانب ستر جنرال مبین خان حفظه الله تعالی راغلی د خپل فارم ته او نن د جمعې مبارکه ورځ ده. څوم تاریخ ده؟ 11 د څه شي؟ 11 د اولې میاشتې ده او دغه د خپل فارم کې بېغمه نشه ګرځمه. شودې مې وخوړلې، مستې مې وخوړه، دا واوره وینې داسې ګز ګز واوره پرته ده. دا زه یمه او دا زما خوسکي دي. دا مې فارم دا هغلته غواګانې در ګرده لوشي، هغلته چې وینې هلته واړه واړه خوسکي ولاړ دي. نو راغلی یمه بس خپل کار ته، خپله غوجلې ته. بس اوس به خپل کار بیا له سره شروع کړم. لونګۍ څادر مادر دا به لرې کړم، د کار کالي به واچوم. نو منافقو رسنیو زه تښتېدلی نه یم او نه دومره بې غیرته یم چې وتښتم. چې راتللم هم د همدغه په خاطر مې چاته نه ویلې چې بیا به اوس یو غوبالي اهله چې دا ده. قسم په خدای د کابل په میدانوي کې راغلم، په العربیه ایرلاین کې راغلم. مجاهدین صاحبانو مې پاسپورټ واخیسته، ویې وړه، خروجي یې راته ولګوله، چای را باندې وچکه، بایسکل چې هغه سودا پکې وه هغه یې راسره ونیوه، ډایرکټ یې بوتلم، خپل موټر کې کېنولم. داسې سټینډ سلامي هم راته ووهله او ما هم ورته ووهله. خبره خلاصه. نو زه د تیارو په لکیو پسې نه تښتم. دغه فارم مې نه ده، دا زه په اروپا او په امریکا نه ورکوم. دا وینې دغه یو خوسکی زه ولاکه په ټرمپ باندې ورکړم. وینې دغه یوه غوا ولاکه زه په څه نومېږي هغه هیلري کلینټن باندې ورکړم. څه ګپ خو نه ده. که تا څه وایې مینهوالو ته څه وایې؟ 0.15 که څه وایې ورته ووایه. 0.3 ته څه وایې؟ 0.4 ته څه ویل ولګئ؟ دوی سره څه ویل لرې؟ مینهوالو ته څه وایې؟ دا د خپل خوسکي 0.2 وینې هر یو خپل لمبار لري. د سړ بخار کې 0.6 هغه سپینه غوا چې ده هغه 0.4 نو دغلته لګیا یې خپل ژوند کوي وروره ګله.